ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د کریم اغا خان چې د اسماعیلیو مسلمانانو روحاني مشر و یو لنډ بیوګرافي ستاسو په حضور کې وړاندې کوو او له تاسو نه په ډېره بدرنښت هیله کوو چې له نورو دوستانو سره یې که شریکه کړئ نو منندوی به مو یاستو. کریم اغا خان بشپړ بیوګرافي او په افغانستان کې د هغه کارکردګي. کریم اغا خان د اسماعیلیه مسلمانانو د روحاني مشر په توګه او د اغا خان د پراختیا بنسټ عقدن مؤسس په توګه یو له هغه شخصیتونو څخه دی چې په نړیواله کچه یې لویې ټولنیزې او اقتصادي اغیزې کړي دي. هغه د اسماعیلیه مسلمانانو د روحاني لارښود په توګه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د تعلیم، صحت، کلتور او پراختیا په برخه کې ډېرې هیلې او نوښتونه راوړي دي. په دې مقاله کې د کریم اغا خان بشپړه بیوګرافي او د هغه د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کوو. په ځانګړي ډول د هغه په افغانستان کې ترسره شویو کارونو باندې تمرکز کوو. ژوند او تحصیلات. کریم اغا خان په 1946 کال دسمبر په 13 نیټه په ژنو سویس کې زیږېدلی دی. هغه د اغا خان کریم دریم زوی دی او د خپلې کورنۍ د روحاني مشرتابه له ابتدا څخه یې ځانګړې زده کړې ترلاسه کړي دي. اغا خان د خپل لومړنیو زده کړو لپاره په سویس کې تعلیم ترلاسه کړی. وروسته یې په هارورډ پوهنتون او کیمبریج پوهنتون کې د تاریخ او هنر په برخو کې زده کړه کړې ده. اغا خان د پراختیا بنسټ عقدن اغا خان د پلار لمړنې وروسته په 1950 کال د اسماعیلیه مسلمانانو مشري خپله کړه او د اغا خان د پراختیا بنسټ یې په 1960 کال د تاسیس کړ. دا بنسټ د نړۍ په مختلفو برخو کې د پرمختګ او ځنګلونو د بیا رغونې، د زده کړې د سیستم اصلاح، د روغتیا خدماتو پراختیا، د اقتصادي فرصتونو زیاتولو او د ښځو او ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. په افغانستان کې د کریم اغا خان کارکردګي. کریم اغا خان او د هغه بنسټ په افغانستان کې د پراختیا او ټولنیزو چارو په برخه کې مهم او اغیزناک رول لوبولی دی. لاندې د هغه ځینې مهم کارونه ذکر شوي دي. یو، پراختیایي پروژه او زیربنایي جوړښتونه. اغا خان په افغانستان کې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا ته ځانګړی پام کړی دی. د هغه بنسټ د افغانستان په مختلفو برخو کې جادهګانو، پلګانو او د اوبو د مدیریت سیستمونه جوړولو کې ونډه اخیستې ده. دا پروژې د افغانستان په کوچیانو او د کلیو په سیمو کې د ژوند معیار لوړوي. دوم، تعلیمي پروژې. اغا خان د افغانستان د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده. هغه په افغانستان کې د اغا خان ښوونځیو او پوهنتونونو د پراختیا لپاره پروژې پیل کړي چې د افغان ماشومانو او ځوانانو ته معیاري زده کړې وړاندې کوي. دا ښوونځي د لوړو زده کړو لپاره مناسب امکانات وړاندې کوي او د فني او مسلکي زده کړو لپاره یو مهم مرجع ګرځېدلی دی. دریم، صحي خدمات. اغا خان د افغانستان په مختلفو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته هم پام کړی دی. د هغه بنسټ په کابل کې د اغا خان روغتون جوړ کړی دی چې د معیاري صحي خدماتو وړاندې کولو لپاره یې ځانګړې هڅې کړي دي. سربیره پر دې د افغانستان په مختلفو کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. څلورم، د میراث کلتوري ساتنه. اغا خان د افغانستان د کلتوري میراث د ساتنې لپاره هم کارونه کړي دي. د هغه د بنسټ لخوا په هرات او بامیان کې د تاریخي ودانیو ترمیم او بیا رغونه شوې ده. د دې کارونو د افغان کلتور او تاریخ د ساتنې ترڅنګ د افغانستان نړیوال حیثیت لوړولی دی.
پنځم د ښځو او ماشومانو د حقوقو ساتنه. آقا خان د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې هم هڅې کړې دي. د هغه بنسټ د ښځو لپاره مختلف روزنیز او مسلکي فرصتونه رامنځته کړي دي چې دوی ته په اقتصادي او ټولنیز ډول ځواک ورکوي. همدارنګه د ماشومانو د تعلیم او روزنې لپاره ځانګړې پروژې پر مخ بیولې شوې دي. شپږم زراعت او کلیوال پرمختګ. آقا خان د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د زراعت او کلیوالي پرمختګ لپاره هم فعالیت کړی دی. د اوبو د سم مدیریت، د کرنیز محصولاتو د پراختیا او د کلیوالي وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو په برخه کې پروژې پیل شوې دي. اووم د خصوصي سکتور تقویت. آقا خان د افغانستان د خصوصي سکتور د پراختیا لپاره هم کار کړی دی. د هغه د بنسټ په مختلفو صنعتي او تجارتي برخو کې د پانګونې فرصتونه رامنځته کړي دي چې په دې سره د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې مرسته شوې ده. د کریم آقا خان د وفات نیټه. کریم آقا خان د اسماعیلیه مسلمانانو مشر او د بشر دوستانه کارونو یوه نښه 2023 کال د مې میاشتې په 20 نیټه په 86 کلنۍ کې وفات شو. د هغه مړینه د نړۍ په کچه ستر ضایع ګڼل کیږي، خو د هغه د چارو او بنسټونو په دوامداره پرمختګونو سره د هغه میراث ژوندی پاتې شوی دی. پایله: کریم آقا خان د افغانستان د پرمختګ لپاره لوی هڅې کړې دي. هغه بنسټ په مختلفو برخو کې لکه تعلیم، صحت، اقتصادي پراختیا، کلتوري ساتنه او ټولنیز خدماتو کې بېساري کارونه ترسره کړي دي. د آقا خان هڅې نه یوازې د افغانانو د ژوند کیفیت لوړ کړی، بلکې د افغانستان د پراختیا په لور یو مهم ګام دی. آقا خان د خپلې رهبرۍ له لارې نه یوازې د اسماعیلیه مسلمانانو روحاني مشر په توګه د پام وړ ځای نیولی، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د بشر دوستانه فعالیتونو یو ستر سمبول هم ګرځېدلی دی. په درنښت